هرکله ګران مینوالو زه بیا هرکله تاسو ګوره پی ټي وي نشر خپرونه ده پېښور څانګه نېغ په نېغه پروګرام کې زه یم ستاسو کوربه آفتاب ملګرتیا روانه تاسو سره خو په لومبۍ ساعتونو کې موږ سره بېلمانه ناست وو سره خبرې اترې د تایکونډو حوالې سره وشو هغې پلیرز وو نیشنل انټرنیشنل خو اوس موږ سره یو داسې هنرمند ناست دی چې هغې په مختلفو ژبو کې د مختلف چینلو مختلف ډرامو کې کارونه کوي لکه په سندۍ کې پنجابي اردو پښتو کې هغې د هر ژبې چې دی نو هغې هنرمند دی دا ډېر د کمال خبره ده او دا ده چې هره ژبه کې کار کول هغې بیا هغه کلچر زده کول هغې هغه ټرډیشن پایزان پویول بیا هغسې ګیټ اپ کول هغسې ډرس هغسې سکرپټ نو دا بیا ډېره ګرانه شي ناصر بونیری موږ سره په پروګرام کې موجود دی هغې ته هرکلی هم په پروګرام کې وایو او د دې راز پوښتنه به دې هم وکړو السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه جي تاسو صحت مو ښه دی نو غیر د آفتاب صاحب ستاسو ښه جي ډېر مننه جي د راتګ ډېره مننه ستاسو مختلف ژبو کې څنګه تاسو وایئ چېرې سندۍ کې پنجابي کې اردو کې پښتو کې تاسو کار کوئ او ډېره ګرانه نه ده جي ګرانه خو یي ښه جي خو دا ده چې لکه زموږ خو فیلډ دی نو چې کار میلاو شي بیا ژبې خو دا یو مهارت دی که نه بلکل چې تاسو زمونږ یو آرټسټ و ساقي مرحوم هغه به 19 ژبې وي صحیح جي مونږ خو خپل ملک و یا به دنیا ژبې وي نو په دې ماته ډېر بینیفټ دی جي ښه جي په سندۍ کې چې کار کوو نو سندیان شو سندي شیل ته او تاسو چاته په سر باندې قرآن کې دی هغه ته وایي دا پښتون دی هغوی نه دا سندی نو داسې پنجابي مې هم کړي مارواړي ژبه کې مې هم کړي دي هندي کې مې هم کړي دي ډېر ښه نو دا ژبې تاسو ته ټولې یاد دي نه ما نه راځي ژبې داسې ویل ښه جي څنګه چې زموږ دا ګلوکاران پښتو لبې وایي که نه دا بلې ژبې والا هغوی سره تاسو پښتو کې خبرې کوه به تاسو له جواب نشي درکولی خو سندره به داسې ووایي طریقې چې تاسو به وایئ چې یاره دا څومره ښکلی تلفظ به هغه ادا کوي صحیح جي لکه زموږ یو سندرغاړې ده ډېره ښکلې ژبه وایي پښتو ستاره یونس بلکل جي نو هغې سره تاسو پښتو کې خبرې ډېره ښه پښتو هغې نه ورځي پښتو عام خبرې به په هندکو کې کوي یا په دغې کې کوي زه تلم بلوچستان ته نلته یو بروهي ډرامه وه نو ما دا پروډوسر زما دوست اتر منګي ما ته ناصر ته راغلی موږ یو سټیج ډرامې له تللي ما ته راشه زما ډرامه کې یو انټرویو کنه ما سر ماله خو بروهي نه راځي ما ته یې مړه موږ ته زده کړو کنه دا سره خو موږ ته وایي ته یې ووایه هغوی به راته ما به وایي صحیح جي نو زه هم چې لکه دا هغه چې دی ژبې ویل لکه اوس پښتو خو زما خپله ژبه ده مورنۍ ژبه او سندي موږ هلته پیدا شو لوی شو نو هلته مې زده کړه اردو زموږ قومي ژبه ده باقي دا پنجابي منجابي دا زه خو ویلی شم شکر خو لکه دا مارواړي شوه یا هندي شوه دا لکه ګرانه ده بس خو ویلم ژبه زده کړه خو هسې هم لوی کمال دی بیا هغه ویل هغسې فلوینسي سره او بیا هغې هغه اکسنټ هغه بیا ګران کار دی چې هغسې هغه زده کړه نو بس ښه جي تاسو پیدا شوي په سند کې جی بالکل تعلق د بونیر سره ساتي بونیر سره مې تعلق دی او زموږ مشران د پاکستان جوړېدو نه مخکې هلته مارګریټ شو ښه جي سند کې او بیا زه ټولو کشر یم ښه جي نو زما هم 60 ته روان دی عمر که نه نو نور ټول زمانه مشران دي خویندې سندي بیا تاسو مکمل زده کړه هلته لکه کوم ځای کې رهایشي بس ماحول دی که نه لکه دلته چې ښاریان پښتو وایي داسې هلته موږ سندي وایو لا پښتانه دلته راشي هندکو زده کړي ها هندکو زده کړي صحیح جي نو دقه حساب دی خو دا کمال خبره ده چې بیا هم تاسو خپله ژبه یې رانه کړه هماغه زموږ ما تاسو ته ووایي که نه زموږ مور د الله وبخښي هغه ډېر سخت طبیعت والا وله هغې به موږ په کور کې بلې ژبې ته نه پرېښودو ښه جي نه خپله پښتو وایه او حقیقت هم دا دی سر جي چې ته خپله ژبه ولې سپکایې ته بلې ژبې له اهمیت ورکوې نو خپله سپکایې که نه صحیح جي نو چې خپله ژبه دې سپکه کړه نو په بل باندې خو ته نه درنېږې ته به په خپله ژبه باندې درنېږې اکثر دا سندیان چې دی نو وایي پانجي بولي کې هاتي ډیو بس خپل ژبې له لاس ورکوي که نه خو هغې ډېر کم پرست دي زه سره به دې خبره ډېر زه هم زه به له لاس ورکوم صحیح جي زه خو یې وایم تاسو په خپله اردو کې خبرې کوئ صحیح جي نو بیا د هغوی سره څه جواب دی صحیح نو زه خو خپله ژبې له په سندۍ کومو ډرامو کې تاسو کار کړی دی جي سندۍ کې خو ما ډېر کار کړی جي ما په لکه زرد پته یو ډرامه وه زموږ ډېر ښکلی سیریل و پای کې زه یو ډېر پازیټیو انسپیکټر رول کوم او یو زموږ سیریل وړي کې مینی سیریل ته وایي پای کې نوري
هغې کې مې کار کړی هغه ډېر ښکلی او نوري بالکل زموږ یو سیریل و د وړو په موضوع باندې و پای کې زه لکه پښتون رخ شوی وم صحیح جی او هغه د وړو هغه باندې پوره ډرامه رخ کړې وه نو هغه هوشو نوم و د هغې هغه ډېر کامیابه شوی هغې سیریل کیستونه ماته یاد نه شي شروع او داسې بیا یو اوس دا سیلاب راغلی و هلته نو په هغې باندې یو مونږ مني ډرامه جوړه کړې وه صدوري په هغې کې زما یو دلته خو زمونږ د خان هغه منشي که نه هلته ورته کمدار وایي کمدار په سندۍ کې صحیح نو هغه زما پوره ډرامه زما په ګرفت کې وه صحیح وډېراګان او ټوله هیرو رایي ډرامې خو هم ډېرې کلچرل وي که تاسو ډېرې نو زما پکې ډېر لکه یو داسې کامیډي ټچ به پکې هم راته یو حرامي توب والا ټچ پکې هم دوه هغې شیډ و د هغې کرکټر نو ډېر ښه جي تاسو اوس لکه فرض که دلته پېښور سنټر ته راغلي زموږ پروګرام ته راغی دعوت تاسو قبول کو تاسو به خپل فیلینګ څنګه په سندۍ ژبه کې بیانوئ چې او یاره ډېر دغه وي جي په سندۍ کې بس मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी ऐं पंहिंजे इलाइक़े पेशावर आयुसि मूंखे सॾु मिली ऐं ॾाढी ख़ुशी सां हली आयुसि पैर कुर्ब जा भरे ऐं अॼु हिन प्रोग्राम में आफ़ताब साहिब सां वेठो आहियां मुंहिंजे लाइ वॾी ख़ुशी जी ॻाल्हि आहे ख़ालिद हुसैन साहिबु घुरायो आहे मूंखे लख कुर्ब صحیح جی ډېر ښه لکه وایي څنګه وایي حمزه بابا دغه چې اول خپله ژبه پس ته نورې ژبې بې بنیاده عمارت خو سمون نه که نو دا نورې ژبې زده کول چې دی نو دا ډېر لوی د کمال او د مهارت او د ټیلنټ خبره ده که نه هغه شاعر وایي که نه چې زه دا نه یم چې نورې ژبې مه زده کوه خو د پښتون سره خبرې په پښتو کې کوه بالکل نو مونږ ته دغه یو کریډټ ملاو شو بیا زما تعلق د فن سره نو ما پکې بیا لکه انټرسټ واغست که نه نو ما به بیا کوشش کوم چې یاره زه پښتو سره دا نورې ژبې مې زده کوم نو الله شکر دی چې لکه تلفظ مین شی تلفظ دی که نه نو چې هغه ستا پرفیکټ نو بیا ته چېرته نه نښلې خو دا سندیان اکثر داسې لکه دوی سنځخ ته دوی وایي ډېډر دا لکه ډېر ګران دا لکه عام سړی نه شي ویلی دا لفظ صحیح یا موږ وایي ځکه واده دی بھائی جنج راغی دوی سندیانو ته هم هغه وایي جنج هغه وایي جنج نو دا لفظ چې دی دا ډېر شارټ کړی دی لکه عام کسې نه شي بل زده کړی والی نه شي ویلی پراپر سندی ویلی شي بل عام نه شي ویلی چې موږ ته وویل موږ یې داسې په اسانه ووایي صحیح جي ستاسو ټیم وشو که نه نو لکه داسې حساب که چې لکه زموږ مورنۍ ژبه شو لکه سند چې موږ پیدا شو لوی شو نو موږ ته خو داسې د خپلې ژبې په شان پښتو ډرامو کې تاسو وایي چې هلته کراچۍ نه کار مې کړی دی په کومو ډرامو کې تاسو ما چې پښتو یو زموږ ډرامه پټان کالونۍ هغه ډېر غټ سیریل و پای کې هغه هم زموږ سره رحیم شهزاد او نور عارف قاضي صاحب و پکې او بیا موږ یو سیریل کړی وه جال په هغې کې هم زه ویلم پټان کالونۍ کې هم زه ویلنم په جال کې زموږ سره سدرا خان و پښتو اردو فلمونو کې هم کار کړی دی سدرا خان د هغې رور ما رول کړی او په هغې کې زموږ سره دا صمد شاد صاحب کار کړی صحیح جي نو داسې د فلمونو چېرته آفر میلاو شوی دی یا په فلم کې فلمونو خو آصف خان لاله زما ډېر ښه صحیح جي تقریبا 40-42 کالو اشنا دی اوس هم زه نن پرون هلته وم د هغوی سره امریکا کې راغلی دی راغلی نو په ما پسې پخپله راغی زه هلته هم په یو اسکیم دی سیټي داسې ښه نوم یې دی نو هغه په هغې کې نو هغه ما د هغوی د کور نه مخې ته دی که نه صحیح جي منصور علي خان زموږ ملګری دی هغه پکې نو هغه زه راغوښتی وم نو ده ما ته کوم ځای نو ما زه خو زه دلته یم ما دې زه درپسې درځم ما سر تاسو به راځئ زه به درشم نه هلته راپسې راغی نو ما ویل الله تاسو دورو عمر تاسو یوازې ګاډی چلوئ تاسو پېښور نه راغلی نو تاسو داسې ولې کوئ ما ته نه ما سره کس و اوس مې هغه پرېښود په تاسو پسې رالم نو لکه داسې ساده طبیعت والا خلک دی هغه خو زموږ لیجنډ دی که نه او ډېر ورث دی د هغوی د کار ډېر هغوی یو غټ کنټریبیوشن دی د هغوی که نه خو زما خو هېڅ حیثیت هم د هغوی په مخ کې خو زه وایم چې زما هېڅ حیثیت هم نشته خو زه تلم خیال محمد لاله هغه نندارې له انور خیال نندارې له هغه مې وکړه نو لکه هغوی
به انتها خوشاله شو کنه چې یاره د حیدرآباد نه راغلی او دلته راغی زموږ تپوس له هغه پښتووالی او هغه زما به هغه کشته په خټه کې لاشتري خټه کشته موږ لکه په سند کې پیدا شو لوی شو خدا شی لکه زه نه یې رومزم نه یو خو پکې ثواب دی ډېر زیات الله پکې اجر ډېر ښه دی او بل چې بیمار تپوس له لاړ شي هغه حوصله ډېره بړه وشي. ښه جي نو تاسو فلمونو کې څه هغه میلو نه شو؟ فلمونو کې خو ما ته ډېر آفر و آصف خان لالا خپل فلمونه راغول هغه ما ته ویلو په هغه زمانه کې بدر صاحب دی خپل فلمونه راغول بدر صاحب دی الله وبخي هغه ما ته ویلو خو زموږ لکه حیدرآباد او فلم په لاهور کې راغېده او جوړګران شي زموږ داسې مالي حالات هم داسې اجازت نه راکوو چې موږ دوره صحیح او پلار زموږ زه دوه نیمو کال هم چې زموږ پلار مړو زه ماشوم وم نو د داسې وکړه چې لکه د یو غریبۍ یو دور وکړه په هغې کې مونږ چې دغلته تلو شوق لا نو دلته بیا کور سیسټم چې دی نه ګډوډ کېده. ښه جي او بونیر ته ځای راځئ؟ بونیر ته زه راځو ښه جي لکه کور کلی مو ودونه مونږ زما واده هم د بونیر نه دی او ورور مې دی ټول مونږ لکه خپل برادرۍ کې په خپل خاندانونو کې ودونه. نو څومره وخت پس راځئ ځکه چې حیدرآباد اوس خو خیر ټرانسپورټ لږ ډېر هغه شو پخوا خو به دومره زموږ خو د ټرانسپورټ څه مسله نه یم ریلوې سره تعلق دی که نه نو 2 کاله پس هم راشو 3 کاله پس هم راشو خو ړومبې ځل زه په خپل ژوند کې په سن 1990 کې راغلی یم هغې نه مخکې ما بونیر نه و لیدلی. صحیح ډېر ښه جي چې ړومبې تاسو راغی نو څه فیلینګ و چې د مور نه خو به مو اورېدلي چې یاره داسې غرونه دي داسې شینکې به داسې یقین وکړه چې ډېره د خندا غوندې کې خبره ده ما د سر د درد ګولی د الټو ګولی د داسې میډیسنس مې ځان سره خو ما یې کلی دی که نه هلته به دا نه نو هغه خو چې زمونږ رالو مونږ ولید نو مونږ ته ځان کلیوال ښکارېد هغوی راته ماډرن ښکارېد لکه داسې یو لکه دومره هر څه سهولیات په بنیاد هر څه په کورونو کې لکه بجلی هم وې اوبو صرف ګیس نشته په بونیر کې باقي هر شي سهولت لکه د حیدرآباد نه پکې سهولیات ډېر وو بالکل ډېر. زه همیشه د سندیانو له دا مثال موږ خو لکه د این جی او سره ډېر کار وکړو نو په هغې کې زه همیشه هغوی ته وایم زموږ زرګه او میله بره په غرونو کې زموږ سهولت موجود دی ستاسو سره په ځمکه سهولت نشته. صحیح د سند د خلکو سره چې کم زیاتی کېږي نو زه هم چې زموږ پښتانه خو ډېر بختور دي چې دوی 10,000 یا 8,000 یا 12,000 فټ بلندۍ باندې مو ته اوبه رسېدل دي بجلی او ته رسېدل دا روډو ته شته هغوی په ځمکه باندې هغوی سره نشته. صحیح لکه نوره به دا چې پښتانه خو چاته سر نه لاندې کوي هو که نه زموږ پښتنو کې خدا شکر الحمدلله یو دا دی چې لکه غیرتیان خلک دی میلمه دوست خلک دی او پښتو زه وایم چې لکه د پښتون لفظ نه به دروند لفظ ما ته خو نه ښکارېږي. زه وایم چې لکه پښتو چې پښتون پکې نوم راشي نو سړي دا زړه داسې یو خوشحاله غوندې کې شي او بیا موږ خو تږي یو که نه چې د خپل قوم برادرۍ نه لرې یو نو موږ ته خو ډېر زیات. ښه جي تاسو هلته د سن نه د پی ټي وي سنټر سره کار کړی دی او د کومو پروډوسرانو سره؟ ما خو جی پی ټي وي سره داسې پرایویټ کې ما کار کړی ما حیدر امام رضوي سره هم کار کړی دی حیدر امام رضوي ما ایم ظهیر خان سره هم کار کړی دی خو لکه د پی ټي وي سره ذاتي کار موږ نه دی کړی پرایویټ کې زموږ ډرامې چلېدلې په ټي وي باندې خو لکه پی ټي وي حیدر صاحب هم پرایویٹ کے کار کړی دی نو ما ورسره کړی دی غټ سیریل جب نام پکارے جائیں گے بالکل جی او د ایم ظهیر خان سره یو سیریل ما کړو مال اوس نوم نه راځي ډېر ټایم تیر شو هغه پروډوسر دا ایم ظهیر خان صاحب دام جنرل مینیجر پاتې شوی دی او حیدر صاحب هم جنرل مینیجر پاتې شوی دی او چې ما کار وکړو نو دوره خوشحاله شو حیدر صاحب مال داسې ما دی بیٹا کیا یار کمال صحیح یار آپ کہاں ہوتے ہیں ما میں حیدر ارے یار آپ جیسے لوگوں کی یہاں نو لگا اپریشیټ کړم د کار زما. خجیدار تو تاسو ډرامو ته سنگر وته لکه زموږ پښتانه خو دا هغه منل شوی خبره ده کوټلې خبره ده چې یاره د دې ځای نه تللی دي که هغه په هندوستان فلم انډسټري ته تلي په هغې راج کړی دی که پنجاب ته تلي په لاهور کې په هغې راج کړی دی تاسو پکې ماشاءالله سند ته ورسېدی نو څنګه تاسو کې دا زه وایم چې دا بالکل پرفیکټ او صحیح خبره ده پښتون له الله پاک چې کوم صلاحیتونه ورکړي دي که نه دا زم چې لکه په هره خاوره کې دا صلاحیت نشته زمونږ لکه زه داسې وګڼه چې لکه هغه په سنده کې وایي الله یې طرفه ډات ملیلی ګاډ ګفټډ شی دی که نه نو زه وړوکی وم داسې 7 کال اوبه وم
ما به د طبقې نه تور کې داسې ګوتې مې په طبقې پورې راکړلې ځانله مې بریتونه جوړ کړه ګیره به مې ځانله جوړه کړه بیا به مې څښاغونې کپړې راواغېستې څادر بیا به شپې راووته ماښام منځون نه چې تیاره به شه بس تا ته ورډزولې خدای به ځانله مې پکې دا ټوکې ټکاله کله به مې ځانله لیونی روح کړو ګټه مې په لاس کې اخیسته په خلکو به نو خلک به یېرېده نو لکه د پیدایشي لکه یو دویم چې لکه دا یو واقعي چې دا یو پیدایشي فن دی همداسې په دې کې دا په زده کولو باندې نه راځي حج به ورو ورو هغه ډیولپ شو بیا چې زه لوی شوم بیا سټیج هم شروع کړو زما سټارټ چې دی هغه د سټیج دی ښه جي او سټیج یو داسې ځای دی چې هغه د دې کیمرو نه د دې هر سټیج ګران هم دی جي او ډېر ګران دی که نه ښه جي نو سټیج ډرامو ته تاسو وروتې سټیج ډرامې مې وکړې تقریبا 10-12 کاله پورې موږ سټیج وکړو بیا د سټیج نه بعد چې دا چینل میډیا راغله پرایویټ چینل یې شروع شوې نو بیا موږ لکه کار موږ ته ډېر میلاو شو پی ټي وي کې موږ ته لکه اوس پی ټي وي کې زه ناست یم خو پی ټي وي پروډوسران چې په هغه زمانه کې هغه دومره ظالم خلک وو چې زموږ دا بوټان به پسې تلو راتلو کې سایده هلته به دننه ننوته ډېر ګران وو صحیح جي نو پی ټي وي نه موږ ته کار نه دی میلاو شوی صحیح چې خیر کار خو به دلته ډېر کېدو په نورو دغه کې خو به هغسې ونه لکه پروګرامونه یا تاسو ویې چې مختلف سیریل به بهر ریکارډ کېده بیا پی ټي وي دغه کول بیا به هغه پی ټي وي باندې خرڅ شو که نه او جی خو لکه چې پی ټي وي خپل چې کوم پروډکشن وي په هغې کې موږ داسې کار نه دی کړی ما یو ډرامه چلېده میرا پیا گھر آیا او جی پای کې شهزاد رضا جمشید انصاري قاضي واجد او غزاله جاوید او مطلب هغه ټیم غټ سوپر فیصل قاضي و پکې لکه ښکلې سوپر کاسټ و پکې او زما پکې ډېر ښکلی رول و صحیح چې دا غټه خبره ده تاسو په غټ کریکټر لوبولی دي جي خو مقصد دا دی چې لکه دا چا نه دی ویل چې یاره دا څه سر دړم راوستی دی دا لکه ښه خوښ کړی خلک ښه صحیح جي ډېر مننه ستاسو د راتګ انشاءالله بیا هم راځئ خبرې اترې به تاسو ډېره مننه جي او لږ غونتې ساعت کې ډېرې خبرې وشوې د خپل کام سره خپل هغه سره د خپل سینیر کس د اعجاز نیازي صاحب ډېر شکرګزار یم د خالد صاحب زه خو په میلمستیا راغلم چې هغوی دومره زما په راتلو باندې خبر شو او زه دې مقام ته راوغوښتم دا زموږ کور دی جي بلکل جي او ستاسو ډېره شکر ډېره مننه جي خوشحاله اوسئ